ها دا یو ورور سوال کړی دی چې قرآن کې دا مسله ښویې شوې ده چې ماشوم له به پی 2 کاله ورکوي یا 2 کاله مدت که یو مور ماشوم له 2 کالو نه اخوا پی ورکوي دا به جایز یو که نه دې مسلې موږ څو ځایونو کې جواب کړی قرآن کې الله دا وایي ګوره والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین میاندې به خپلو بچو له پی ورکوي څو کاله 2 کاله د دې دا مطلب نه دی چې 2 کاله بعد حرام دي یاد کوي دا مسله د دې دا مطلب نه دی چې 2 کاله بعد ماشوم له پی ورکول حرام دي نو بیا ولې الله 2 کاله ښوولي دي بارک الله فیک ماشوم له پی فایده په دې 2 کالو کې ورکوي 2 کاله بعد ماشوم غذا ته او خوراک ته څښاک ته ضرورت لري هغه په دغه پیو باندې نه پي نو که چېرته مصلحت پکې د ماشوم ته نقصان نه ورکوي او د هغه دپاره پکې فایده یي او د ښځې او د خاوند رضا یي نو بیا 2 کاله بعد هم پی ورکولی شي دې کې څه حرج هغه نشته